السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو مراد علي کټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په باری سټوډیو ملتان روډ لاهور کې. قدرمنو تاسو زما په بیک کې کتلی شئ دا باری سټوډیو دا یو وخت کې به دې کې د پښتو ډرامې د پښتو فلمونه ډېر په زور و شور سره جوړېدل. د دې یو دور ډېر ښه دور یو. شپه ورځ به دې کې ریکارډینګونه کېدل، فلمونه به جوړېدل، ډرامې به جوړېدې، اردو، پښتو، پنجابي هر قسم کار به دې کې کېده. نن سبا فلم نشته، ډرامه نشته، نو تقریبا چې دا ویرانه شوې ده. او بیا هم بهرحال چې کله به د فلم شوټینګ د ډرامې شوټینګ نو دلته کېږي. نن زه د یو فلم په سیټ باندې موجود یم چې دا فلم به اختر لا جوړیږي. نوم خو لا نه دی فاینل شوی، بهرحال ریکارډینګ شروع شو. د دې پروډوسر چې کوم دی هغه بابو دی چې د پښتو د فلم دپاره یو نوی نوم نه دی بلکې هغوی په کریډ باندې بې شمېره فلمونه پراته دي، ډېر زیات فلمونه جوړ کړي دي. بابو کلیکشن په نوم باندې مشهور دی. د دې فلم هدایتکار چې کوم دی هغه ارباز خان صاحب دی. په دې فلم کې هغه په خپل کار هم کوي او د دې فلم ډایرکشن به هم کوي. د دې فلم رائټر چې کوم دی هغه سلیم مراد صاحب دی چې زموږ د پښتو دپاره د پښتو د فلم انډسټرۍ دپاره ډېر نوموړی نوم دی. که موږ وګورو د پښتو څومره چې فلمونه دي تقریبا د زیات رائټر چې کوم دی هغه زموږ سلیم مراد صاحب وي، اگر چې هغه اردو سپیک دی، پنجابي سپیک دی، او بیا هم زموږ د پښتو د فلم انډسټرۍ دپاره هغه یو لوی نوم دی. ډېر زیات فلمونه هغه لیکلي دي. اوس هم چې تقریبا اختر له څومره فلمونه را روان دي نو هغه سلیم مراد صاحب لیکي، ځکه چې هغه یو ډېر تکړه رائټر دی، یو ډېر ښه رائټر دی. د هغوی کهانۍ تقریبا چې څومره دي نو تقریبا چې سوپر هټ شوي دي. د دې فلم ډایلاګ چې کوم دی هغه سجاد علي صاحب لیکلي. سجاد علي صاحب هم ستاسو دپاره څه نوی نوم نه دی، یقینا چې یو پیژندلی نوم دی. هغوی په کریډ باندې بې شمېره سوپر هټ فلمونه ډرامې پرتې دي. تاسو زما په ویک کې کتلی شئ دغه اکټران موجود دي. د دې فلم ریکارډینګ شروع دی. د دې فلم ریکارډینګ په دې وخت کې په لاهور کې شروع دی. 3-4 ورځې به په لاهور کې ریکارډینګ کېږي. د نه بعد به دا بیا آوټ ډور ته ځي، ایبټ آباد، مانسیرا، شوګرام او نور داسې ځایونه دي پای کې به دې ریکارډینګ کېږي. د دې فلم په کاسټ کې د پښتو د فلم انډسټرۍ چې څومره سوپر سټار دي تقریبا چې ټول په دې کې شامل دي. په دې کې عجب ګل صاحب دی، په دې کې ارباز خان صاحب دی، په دې کې اصف خان صاحب دی، جمیل بابر صاحب دی، خالد یاسمین دا، میډم شهناز دا، دیدار ملتانی دا او نور تقریبا چې ډېر زیات اکټران په دې کې شامل دي. تقریبا د پښتو د فلم انډسټرۍ چې څومره سوپر سټار دي، څومره ښه اداکاران دي په دې فلم کې به د خپل فن مظاهره کوي. دا فلم اختر دپاره جوړیږي چې یو ډېر غټ بجټ فلم دی. په دې فلم به تقریبا چې د 70-80 لاک پورې بجټ راځي. د پښتو د فلم انډسټرۍ دپاره یو ډېر لوی بجټ دی. که موږ نن سبا وګورو نو د پښتو فلم چې ډېرې پیسې کوي نو 15-20 لاک یا 30 لاک روپۍ کوي. او بیا هم بعضې پروډوسران داسې چې هغه ښه کار کول غواړي، ډېر صحیح کار کول غواړي. نو بابو هم پای کې یو داسې نوم دی چې هغوی ډېر ښه کار کول غواړي. او کوم فلم چې جوړوي نو هغه د ښه بجټ فلم جوړي او ښه کاسټ پکې اخلي، د ښه سینما دپاره یې جوړوي. دا فلم به په صابرینا سینما باندې په اختر کې لګي. نوم خو لا نه دی فاینل شوی، خو بهرحال څومره شوټینګ کېږي د نه بعد به دې فلم نوم هم فاینل کېږي. نو دا فلم زموږ به دا کوشش وي چې د فلم د اداکارانو سره هم خبرې اترې وکړو، د فلم ریکارډینګ هم تاسو ته وښیو. نو دا پروګرام زموږ سره وګورئ.